په کابل ښار کې وروستۍ انتحاري حملې 6 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دا حمله د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته د 2مې امنیتي حوزې مخې ته د دفاع وزارت ترڅنګ شوې ده. د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ ازادي راډیو ته وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو پلي انتحاري د دولتي مامورینو د رخصتۍ په وخت کې پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. خو د کورنیو چارو وزارت بیا دا ارقام بل شان بیانوي. حوالی ساعت 4:05 یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه دوم دقیق در مقابل پل یک پیسگی صورت گرفته. جزئیاتی که ما داریم از محل 5 نفر شهید است و 3 نفر مجروح. ښاغلی دانش په وژل شوي او ټپیانو کې د دولت د ملکي کارکوونکو موجودیت نه ردوي، خو وایي چې له څېړنو وروسته به په دې اړه له خلکو سره معلومات شریک کړي. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. له دې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش یو ډلهیز برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې وروستیو امنیتي پیښو د خلکو او د ملي شورا د غړو اندېښنې زیاتې کړي، تر دې چې دې شورا نږدې 2 اونۍ وړاندې د امنیتي او دفاعي سکتور مشران استهزاء او استجواب کړل.